قسم دی هوښیار خلک همدغه دي همدغه صلاح والا او فلاح والا خلک ښه خدای پاک به موږ له څه راکوي نو معمولي سره زر او سپین زر یا د دنیا ډالرې د اخرینې پیسې نه دي بأن لهم الجنه څه به راکوي صحابه وایي موږ له به څه وي تاسو لپاره به جنت وي او حضور علیه السلام د جنت باره کې وایي جنت دومره ښکلی ځای دی چې پوره بیان یې الله پاک هم نه دی کړی اجمالي بیان راغی لږ لږ بیان دی که پوره بیان وشو د جنت د خوشحالۍ خلک به د خوشحالۍ نه زړه به یې اوچ وي مړه به شي هټ اټیک یې ده دومره ډېره خوشحالۍ نه سړی مري لکه د ډېر د غم اواز نه خلک مري د دوزخ هم پوره بیان نشته خلک به مړه شي او د جنت هم سرسري په سرسري خو دومره دی په یو حدیث پاک کې فرمایي حدیث قدسي دی خدای پاک فرمایي حضور علیه السلام د خدای خبره ذکر کوي اعددت لعبادي الصالحین نیکانو هر چا دپاره نه دی هر چا دپاره نه دی چې دا مال او بدن د خدای د خوښې مطابق استعمالي د ثواب په کارونو کې نو ما دې بندګانو نیکانو دپاره داسې جنت تیار کړی عادت داسې خوشحالۍ مې تیار کړي خو اجمالا ما لا عین رأت چې سترګو لیدلې نه داسې ښکلې نظارې به خدای خو به چې هغه ونې به څومره ښکلي هغه چمنونه به څومره ښکلي هغه بیبیانې به څومره ښکلي هغه ښکلې ښکلې خلک ښکلې خلک ټول اولیاء الله د جنت هر سړی ولی الله دی خلک به هم ښکلي او هغه نورې نظارې به هم ښکلي چې د سرو زرو کورونه نه په دنیا کې ناممکن دی دومره ځمکه چې لس چنده د دنیا هغه ادنا جنتي چې نه مونځ او دس هم نه کړي خو مؤمن وي د هغه دپاره لس چنده د دنیا نه زیاته څومره ځمکه ده دا به ګوري څنګه په هوا کې به ګرځي په هوا کې به ګرځي اسونه به الوزي د یاقوتو اسونه زه وړوکې هلک وم ما چې خو یاقوت نه دي کتلې چېرته داسې خو ما د یو ملګري وي دونه یاقوت و منډۍ کې دا کاڼي خرڅېدل پخوا دا ډېر مخکې خبره ده ما ته یې وي داسې زما دا قچی ګوته دا نوک چې دی دومره یاقوت په 1 لاک روپۍ و هغه وخت کې ډېر 40 کاله مخکې زه لالی لغوم دونه وړوکي یاقوت چې ټوله بنګله د یاقوت دي او چمنونو کې هغې کې چې کم کلرۍ وي او کم هغه برنډې او د یو غمي وي دونه غټ که نه کې کټنګ نه یو یاقوت کې به دننه دغه جوړه شي ګمبد چمنونو کې چې ګمبدونه وي او د هغه شانې ډولۍ شانې او کورسۍ پکې او خلک پکې ناست دي نو چې هغه ټول د یاقوت شي یاقوت د سرو زرو نه قیمتي دی د سپینو زرو نه سپین زر څه شی او داسې ښکلې مزیدار اوازونه وایي چې هغه غوږونه اورېدلی نه دي دلته معمولي شیطاني اواز او د ګانو دپاره خلک څونه پیسې لګوي یو ډمه راولي دونه پیسې او خراب هم شي آخرت هم خراب شي دنیا هم شپه خرابه عمره یې خرابه دا معمولي اواز دا فاني پمن د ډمو او د جنت ښکلې اوازونه چې اونو نه به ساز راځي تصور هم نشي کېدی او داسې خوشحالۍ به وي چې هغه په زړه کې اوس راتلی هم نشي د هغې تصور هم زړه نشي کولی دماغ داسې خوشحالۍ به دماغو کې خوشحالۍ تصورات وي ولا خطر علی قلب بشر او داسې خوشحالۍ به وي چې زړونو کې د هغې هغه خیالونه خیال کې هم نشي راځي د خیال نه بار او ډېر ښکلي به وي الله یې ستاسو زموږ نصیب جنت بالکل هم د داسې خلکو لپاره الله لیکلی دی او دا په قرآن کې نه دی دا پخوانو کتابونو کې وعدا علیه حقا بالتورات والانجیل والقرآن 3 کتابونه خدای ذکر کړ تورات انجیل قرآن مخکینی کتابونه او دا کتاب دې ټولو کې خدای پاک وعده کړی او خدای دروغ وایي په وعدو کې دنیا لیډر هونه داسې به ووایي خلکو داسې یو شی پیش کړي او بیا نشي ورکولی الله قادر دی الله توانا او مقتدر او هغه چې څو غواړي کن فیکون دی انما امره اذا اراد شیئا چې خدای پاک اراده دی یو شی وکړي هغه شی ممکن وي شته کېدلی هم کېدی شي او نشي کېدل خدای شته کولی هم شي او که وغواړي نو شته که نه شته کوي نو الله په وجود او د آدم د شی باندې قادر دی چې وي زه ورکوم جنت ممکن دی جنتیانو ته خدای جنت ورکول او خوشحالۍ دا ټول الله ته ممکن دی یعنې کولی شي نو چې کوم خدای پاک د قدرت لاندې دی هغه چې وغواړي هغې کې څه دروغ دي دا وعدې خدای پاک کړي دي او دا وعدې دروغ نه دي نه هغه شنه باغونه خول دي حقا سچه وعده صرف قرآن کې نه مخکینو کتابونو کې حضور علیه الصلاة والسلام یو 50 کال عمر شو او قریشو خو ډېر سختي او ډېر تکالیف پر رسول
په صحابه کرامو باندې په حضور علیه الصلاة والسلام رنګارنګ نو داسې حالات شو چې وطن پرېښودو ته دی مجبور شو. الله پاک مدینه منوره کې د اسلام خلکو زړه کې شوق واچو. نو حضور علیه السلام په مینا کې ګرځېده د حج ورځو کې. دا شیطان چې خلک ګولي جمرات ورته وایي، یو د اختر پر چې کوم غټ جمره ولي جمرة العقبه، عقبه معنا د غر چټان. دلته د غر نه مخکې دا واړه واړه غرونه وي، نو دغه غر پر ویښ کې دا خلک ورته شیطان وایي، موږ ورته جمره وایو. د اختر پر ورځ په اوو کاڼو باندې حجان ولي. ابراهیم علیه السلام دغه ځای کې کاڼي ویشتو، حضور علیه السلام ویشتي د حج حکم دی. نو دغه جمرة العقبې سره لاندې ناستو د مدینې منورې شپږ مسلمانان خدای پاک په دغه کې مسلمانان کړ. حج ته راغلو کافرانو الله پاک هغې ته هدایت وکړ. دغې ته بیعت عقبې اولا وایي، دا اول بیعت و. حضور علیه السلام له لاس ورکړ، بس موږ په اسلام کې داخل شو. نور ژوند په هغه شان تېر و. ضرور خبرې به یې ورته خولي. په بل کال له حج کې 52 کال عمر شو د حضور علیه السلام. نو بیا 12 کسان رالل، 15 پکې زاړو، هغه شپږ کې او 7 پکې نوي کسانو. نو هغه ټولو به حضور علیه السلام سره لوظ وکړو، عهد وکړو چې بس اوس بس تاسو د خدای او د رسول د منشا مطابق وخت تېرو. خدا واړه لږ خلک په درېیم کال چې 53 کال عمر شو نو مدینې منورې ډېر کسان رالل. ټول مسلمانان شو 2 کسان، او یا سړي وو او 2 پکې زنانه وې. مشهور عالمان هم پکې دي، اسد ابن سراره رضی الله تعالی عنہ، یو بل نوم دی عامر ابن الحیثم، او نور صحابه دي د مدینې منورې. او حضور علیه السلام سره 2 زنانو بیعت وکړه، په اسلام کې داخل شو. او یا سړي حضور علیه السلام ورته د اسلام غټې غټې عقیدې ښولې، لکه الله منل، الله معبود منل، الله یو منل، او ملائکې منل، ټول آسماني کتابونو باندې ایمان لرل، تقدیر منل، دوباره خدای پاک به موږ جمع کوي باس بعد الموت، د موت نه پس به بیا موږ له خدای یو دویم ژوند راکړي د آخرت. او وروسته بیا الله پاک ته پیش کېږو حساب او کتاب او د آخرت معامله د وروسته. نو دا ټولې بنیادي خبرې او د اسلام بنیادي اعمال او ضروري اخلاق و بیان یې ورته وکړو چې کومې غټې خبرې وي، اصول او قواعد د اسلام. دا مسلمانان شو. آخر کې یو صحابي دی، د هغه نوم دی عبدالله ابن رواحه، دا د مدینې منورې دا شهیدانو کې مو په جنګ یرموک کې او جنګ موته کې، موته د کلي نوم دی، موته د کلي نوم دی، د شام سره نږدې ده، د مدینې منورې لرې موته. هلته 3 واړه شهیدان ښخ دي. دا تبلیغ والا چې لاړ شي هغه زیارتونه هغه دی کې هغه علاقو کې دي، تبوک نام. نو دغه صحابي پکې عبدالله ابن رواحه. نو حضور علیه السلام ته وایي مونږ خو هر څه ومنل، ستا څه وي، خو باقي مونږ ته د الله باره کې ته خپل شرطونه او پابندۍ وښیه. د الله باره کې به مونږ کومو خبرو پابندي کوو او قیودات چې په مونږ ضروري وي. د خدای باره کې مونږ ته شرطونه پیش او باقي د خپل باره کې مونږ ته شرطونه پیش. ځکه حضور علیه السلام ته دې خواهش وکړه چې ته مدینې منورې ته راشه، دلته هجرت وکړه، درخواست یې ورته وکړه. نو چې ته چې کوم شرطونه غواړې نو هغه شرطونه مونږ ته پیش کړه. حضور علیه السلام ورته د الله باره کې خو شرط دا کو چې بندگی او عبادت به صرف د یو الله کوي، د بل چا بندگی به نه. بس یو دا شرط د الله باره کې. او دویم دا چې الله سره به یو شی نه شریک کوي. دا ټول وګوره دا خلک په مختلف شرکونو او کفرونو کې دا دنیا دا خلک اخته دي. نو الله لبا هیڅ قسمه شریک نه جوړوي، شرک نه به ځان ساتي. دویم دا چې صرف د یو الله بندگی به کوي. دغه 2 خبرې د الله باره کې هغې ورته موږ ومنله. دغه شان بندگی به صرف د یو الله کو. که مونځ دی بندگی ده، روژه ده بندگی ده، نور نیک اعمال دی بندگی، عبادات د ژبې، عبادات د بدن، عبادات د مال. ایاک نعبدو، خاص دا عبادت بکو نه د بل چا، دا خو په مونځ کې مونږ وایو.
او ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو نه د بل چا نه و ته زمونږ مستعان یې ته زمونږ مددګار یې حاجتونه فقر به الله ته پیش کړې حاجت ورته وي دا خو مونږ ومنله ستا باره کې څه شرطونه دي زما باره کې دا شرط دی چې مدینې منورې ته خو ما غواړئ چې راشئ خو زما به داسې حفاظت کوئ لکه د خپل ځان د خپل مال او عیال په شان داسې به کې د صحابه کرامو ټولو ورته ووایي د الله باره کې هم زمونږ شرطونه قبول دي چې څنګه مو وایي او ستا باره کې هم شرطونه دي چې ستا به داسې حفاظت کوو تابعه اطاعت به مې او حفاظت به مې لکه د خپل مال او جان او سړی د خپل اهل و عیال خیال ساتي که نه ټوله ورځ د هغې بچو فکر یې د بیبي وي داسې مسله وی موږ ومنله صحابي حضور علیه السلام ته وایي ستا شرطونه مو ومنل خو موږ له بسې لکه سړی وي دا شی در کوم څه به راکړې داسې یو کاروبار شان که نه د آخرت تجارت دی وی موږ له بسې خدای حضور علیه السلام ورته وایي تاسو لپاره به جنت نو بس یو کس ځان په څادر راښکته خوشحالۍ نه لکه د خوشحالۍ دومره په آخرت یقین او په جنت وی بس مونږ دا کاروبار نه پرېږدو خلک یو شی والي اکثره به یې واپس دغه کوي خرڅوي یې واپس یا بیا دوباره یې خرڅوي وایي دا کاروبار او دا بیه مونږ نه واپس کوو بس مونږ خپل مال او جان خدای او رسول له ورکړو او په بدل کې مونږ ته د پیسو په شکل کې د آخرت پیسې او د آخرت شی جنت مونږ ته میلاو شو دا ډېر قیمتي سودا ده زمونږ مال جان څه شی ټول فاني دی 50-50 کاله به بختوري والد صاحب چې 50 کاله ژوند شو نو هغه وایي ما خپل عمر پوره کړی دی دا زیاتي جونګه ده ځکه د امت محمدي علیه السلام عمر 50 او یا کاله میاشت کې 50 چې راغی بس ځان تیاره اوس دا لوی غنیمت دی چې 50 کاله عمر ده شو ډېر پکې کمې چې اویا ته به ورسي دا یو نیم په زرو کې زیاتېږي بختور به وي که نه عام عمر 50 که د حضور علیه السلام عمر 2 کاله 3 کاله د ابوبکر صدیق صاحب عمر 3 کاله کې وفات شو د عمر صاحب عمر 3 کاله د علي صاحب عمر 3 کاله د امام بخاري عمر 2 کاله او دغه شان د عمر ابن عبدالعزیز عمر خو ډېر کم دی هلکانه کې مړ دی د ټول عمرونه ډېر امام ابو حنیفه صاحب لږ عمر زیات او یا کاله عمر غالبا او یا کاله خو شاته مانو دا لوی عالمان عمرونه هم کړي مولانا محمد قاسم نانوتي رحمت الله علیه یو کم 50 کاله عمر کې مړ دی خلک وایي ډېر بوډا به وکړه یو کم 50 کاله ځواني ده پخه مولانا عبدالحی لکنوي یو کم 40 کاله عمر کې امام شافعي صاحب هغه 50 کاله عمر کې وفات 50 کاله سي لاګیره تورې سپینې په خوا صحتونه هم خو ډېر لږ عمرونه دي ټول عمر نو دا څه شی دی دا لږ عمر سړی هغه خدای له ورکړي او دله خدای په جنت ورکړي وایي موږ دا سودا نه بدلو موږ مال او جان خدای او رسول له ورکړي خدای پاک دا آیاتونه راولېږل ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الله پاک خریدار دی الله ځان ته مشتري وایي مشتري دې ته وایي چې پیسې ورکړي او یو شی ځان ته راکاږي او بای خریدار فروخ کننده دی ته وایي شی ورکوي لکه ته مال ګالې یا چیني ګوړالې دکاندار ته دغه وایي بای وایي چې شی ورکوي او چې څوک الي نو هغه ته شی راشي نو دا ټول څیزونه خو موږ له خدای راکړي دا خو قرآن شریف ډک دی ده وما بکم من نعمت فمن الله مال او جان لاسونه او خپې دا ټول نعمتونه ټول الله راکړي دي ټول هر څه د الله دي له ملک السماوات والارض د اسمانونو او ځمکې ما فیها مالک الله دی او الله خالق هم دی او خلق کل شی الله هر څه پیدا کړي زموږ مال جان موږ له سترګې چا برابر کړي دي د مور ګېډه کې لاسونه چا موږ له جوړ کړي دي خالق کل شی دا هر شی کې هر انسان راغی ټول جهان راغی ځمکه اسمان راغی دا هر څه مال او حال دا ټول هر څه د دې خالق الله دی خالق او خلق کل شی او خلاق العلیم بل شریک نشته الله سره نو هغه هر څه د هغه دي او هغه ته پاتې ولله میراث السماوات والارض دا ټول څیزونه د الله جایداد دی هر څه د الله دی او خدای پیدا نه وایي چې زما دی وایي زه ستا څومره نرمي ده زه ستا خو مال یې راکړه زه څه شی در کوم لکه سړی پیسې ورکوي مشتري خو شی دي نو مسلمانانو
د دې د مال او جان مشتری اغشتونکي الله شو نو خریدار هم ډېر اوچت دی وره دا عام ګاګ نه دی زمونږ د مال او جان ګاګ الله دی الله نه څوک لوی ذات شته اچې څه درکوي ورته معمولي نه بیا او افسې راکړي چې کوم یې راکړي وي دا ستا کنې اصل کې د الله دی انفسهم و اموالهم دا مال او جان د خدای لپاره لګول پکار دی قسم دی هوښیار خلک